أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف چې دا مکی سورت ده او د نزول په اعتبار باندې 53 نمبر سورت ده په مکه کې. د دې سورت د مضمون نه دا پته لګي چې دا سورت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د قیام په آخري دور کې نازل ده. دا هغه دور و چې قریش په دې مسله باندې غور کوو، د مکه اوسیدونکو په دې مسله باندې غور کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کو یا جلاوطن کو، د دې ځای نه وزغله او یا قید کو، ځکه چې حالات موږ ته ورو خرابېږي. موږ ته زمونږ په کورونو کې مسلې جوړې شوې او د مرګري ورو سیوا کېږي، پټ دي، موږ ته معلوم هم نه دي، څه چې موږ ته معلوم دي نو هغه خطرناک دي. باقي